نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظیم. زرعی خودکفایی. دوستانو، فاروق اعظم یم. له 15 تر 9 لیندۍ 1403 هجري شمسي د لوړو زده کړو د وزارت د کرنې، آبیارۍ او مالدارۍ وزارت او د کندهار د کرنې د انسټیټیوټ لخوا په کندهار کې د زرعي خودکفایي یوه درنه غونډه او 3 ورځنی کنفرانس و چې په هغه کې د افغانستان د ټولو ولایاتو د پوهنتونونو او زراعتي ادارو رئیسان، ذی علاقه متخصصینو او د یو شمېر نړیوالو ادارو نمایندګانو ګډون درلود. ما فاروق اعظم په دغه کنفرانس کې په 2 حیثیتو برخه اخیستې وه. یو ماته د یو مسلکي کس په توګه بلنه راکول سوې وه او بل د اوبو انرژي وزارت محترم وزیر ملا عبداللطیف منصور صاحب په وکالت هم هلته وم. په دغه کنفرانس کې 3 ورځې د زراعت او مالدارۍ پر مختلفو اړخونو علمي مقالې ولوستل سوې او پر دغه خبره ترکیز و چې څنګه افغانستان د شنه انقلاب له لارې زرعي خودکفا کېدای سي. ډېر ګټور کنفرانس و. ما هم خبرې پکښې وکړې چې نڅوړې د دوستانو سره شریکوم. افغانستان په وچه راګیر هیواد دی چې د خپلو زرعي پیداوارو په صادرولو کې د ګاونډیانو رحم ته محتاج دی. هغوی چې د میوو پر وخت خپل سرحدونه زموږ د میوو پر صادراتو وتړي، زموږ اقتصاد ته مهلکه ضربه ورکوي. خو پر موږ د الله پاک د ډیر نورو پیرزویونو څنګ ته یوه حیاتي پیرزویه دا ده چې هر کال په 100 میلیون متر مکعب اوبه په هوا کې موږ ته له لرې بحرونو راځي او پر موږ یې د باران په شکل داسې نه اوروي چې یوموسي او غرق مو کړي، بلکې زموږ د غرونو پر سرو یې د واورې په شکل اچوي. سپیره غرونه مو په ژمي کې لکه ناوې په سپینه جامه کې وپوشي او په دوبي د هوا په تودېدو سره واوره ویلیږي. زموږ او زموږ د ګاونډیانو ته حیات سبب کیږي. که موږ خپلې دغه اوبه ښه مدیریت کو، هم به موږ آباد یو، هم به ګاونډیان زموږ له خوا اوبه کیږي او راته محتاج به وي. که ګاونډیان تیل و غاز لري، موږ اوبه لرو. تیل ته بدیل سته خو اوبو ته نسته. موږ د ډېر څه مالکان یو، خو الله پاک چې په موږ کې علم او تفقه په دین کې پیدا کړي. د امارت د پالیسۍ په عمومي چوکاټ کې د اوبو انرژي وزارت د اوبو د ښه مدیریت په منظور چکډمونو جوړولو ته ډېره توجه کړې ده، څو د باران اوبه چیرې چې راتویږي همالته د چکډمونو په ذریعه راتمي او ذخیره سي، له سیلابي تخریبي شکله یې مخ ونیول سي او هم د مځکې لاندې اوبه تقویه سي. زموږ وزارت 119 چکډمونه په مختلفو ولایاتو کې جوړ کړي دي او لګیا دي نور هم جوړوي. موږ د چکډمونو او کوچنیو بندونو د جوړېدو ظرفیت هم لرو او هم ګاونډیان حساسیت نه ورسره ښیي. د اوبو انرژي وزارت د برېښنا په برخه کې هم ډېر فعال دی چې هیوادوالو روزمره ژوند او د هیواد زرعي، مالداري او د صنعت سکتورو ته ضروري برېښنا برابره کړي. دوستانو، د زراعت او مالداري وده او پرمختګ د انسان لخوا د اوبو، مځکې او اقلیم د مدیریت په طرز او کفایت اړه لري. فرض کړئ د یو کور د جوړولو لپاره خاوره، سیمنټ، سیخ، خښته، شګه، جغل، لرګی او نور ضروري مواد شته. یو بنا او معمار له همدغو موادو ډېر ښایسته کور جوړوي چې چاته خوند ورکوي او زړه پکښې خلاص وي. خو یو بل بنا او معمار بیا له همدغو موادو یو ناسولټه او زړه تنګی کور جوړوي چې پیسه د چا په ارمان وي چې مصرف سوې ده. زراعت هم دغسې دی. د اوبو، مځکې او آب و هوا څخه یو بزګر ښه استفاده کولی سي او بل یې غومره نسي کولی. یو امریکایي بزګر 115 نورو کسانو ته ډوډۍ برابروي، خو یو افغان بزګر یوازې 5 کسو ته. دغه سبب دی چې یو افغان بزګر چې کورنۍ تر 5 کسو ډېره وي، د کال په پای کې پوروړی وي، خپل کور نسي مړولی. دلته تفاوت په دې کې دی چې امریکایي بزګر د زراعت علم تر افغان بزګر ډېر لري. هلته د زراعت علم ضروری دی او افغانستان کې بزګر حتی سواد نه لري. علم خو څه کوي؟
که بزګر غواړي ګټه وکړي باید پوه وي چې دی خپلې مځکې ته څومره اوبه لري، د کوم نبات لپاره څومره اوبه پکار دي، د اوبو کیفیت یې څه ډول دی، زابر ته ضرورت لري که نه، دغه اوبه د کوم نبات لپاره ښه دي. همداراز بزګر باید پوه وي چې د کښت مځکه څه نوعیت لري او د مولدیت په حساب کومه درجه ده، کوم نبات ښه وده پکې کولی شي. بزګر باید پوه وي چې کوم نباتات یو په بل پسې وکړي چې مځکه یې تقویه شي. مؤثر زراعتي تناوب یې کم دی، د ده باید زده وي. اصلاح شوی تخم باید په استعمال کې، د زراعتي امراضو مؤثره جلوګیري باید وشي. د کښت د مرض په موضوع کې بزګر باید حساس وي او د نباتي امراضو ډاکټر دوا پیدا کړي. همداراز بزګر باید له مؤثر ټکنالوژي کار واخلي، له عصري ټکنالوژي د کرلو، خیشاوي، لو، پاکولو نوې عصري وسایل وکاروي او په دغه لار کې لازمه پانګونه وکړي. د خپلو محصولاتو رنګ خوند ته توجه وکړي. د محصولاتو سټنډرډ کول، میکانیزه کول او ښه بسته بندي د مارکیټ د جلبولو لپاره ډېر مهم کار دی. بزګر باید د بازار سره نږدې رابطه ولري، څو داسې شی وکړي چې ښه پیسه ور جوړه کړي. د زراعتي موادو د ارزان راسته راوړلو او د بازار موندلو لپاره کوپراتیفونه ضرور دي. باید دوی یو د بل مرسته وکړي، بازار ته سمه لار پیدا کړي، په بازار کې مؤثر وي. په هیواد کې د مالدارۍ برخه هم همداسې ده. زموږ د غواو، پسونو او بزو نسلونه باید مسلسل اصلاح شي. د حیواني امراضو چاره باید پر خپل وخت وشي. د حیواني محصولاتو میکانیزه کول، ښه پروسسول او مارکیټ آماده کول ډېره توجه غواړي. خو دلته دوستانو د حکومت کردار هم ډېر مهم دی. حکومت دی چې تر بزګر د لیدو ساحه وسیع ده. حکومت پوهیږي چې په ملي سطحه څه شي ته ضرورت دی چې تولید شي او نړیوال مارکیټ ته څه او څنګه باید وړاندې شي. همدا حکومت دی چې د اوبو، برېښنا، زراعت او مالدارۍ علومو ته چې د هیواد تر 80% کې ډېر ولس پر متکي دی جدي توجه وکړي. په دغه مورد کې پوهنتونونو او څېړنیز مرکزونه تقویه شي. زراعتي بانک فعال شي چې بزګرانو مالدارانو ته اسانه لنډمهاله پور او عصري ټکنالوژي په قرض ورکړي. بزګرانو او مالدارانو ته مسلسله پر وخت د تقاضا سره سم لازمه فني او مسلکي تعلیم او تربیه ورکړي. د داخلي تولیداتو ته تقویه او د خپلو بزګرانو د ملاتړ په منظور په خارجي شیانو باندې بندیزونه او یا غټې مالیې ولګوي. زموږ خلک باید تشویق او حتی غیر مستقیم مجبور شي چې خپل داخلي تولیدات رانیسي. حکومتي ادارې باید داخلي محصولات استعمال کړي او د خارجي مماثلو شیانو له رانیولو جلوګیري وکړي. د ایران شلومبې په بدخشان کې چې په مالدارۍ مشهور دی خرڅیږي او د پنجاب هندوانې به د هلمند و فراه بازارونه په ډک دي. دا ولې؟ داسې نور ډېر شیان دي چې زموږ بازارونه را خراب کړي دي. زموږ د داخلي تولیداتو بازار ور خراب کړی دی چې د دې باید جلوګیري وشي. حکومت باید د بزګر او مالدار سره په نږدې تفاهم کې وي او د خپلو سفارتونو له لارې زموږ محصولاتو ته خارج کې مناسب بازار پیدا کړي. زموږ سفارتونه باید په دغه ساحه کې فعال شي. حکومت باید په زراعت او مالدارۍ کې پانګونه تشویق کړي. د تولید، پروسس او پکینګ په چارو کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت او مالدارۍ په برخو کې علمي څېړنې تر ډېره حده د حکومت پوهنتونو او علمي مراکزو کار دی. له دغو لاسته راوړنو راغلي علمي موندنې باید بزګرانو ته انتقال شي چې دا تر ډېره د حکومت وظیفه ده. څرنګه چې افغانستان محاط په وچه دی او دوستانو بحر ته موږ لار نه لرو، نو هوا زموږ بحر دی. موږ باید هغه څه تولید او خارج ته صادر کړو چې وزن یې کم خو بیه ډېره وي، لکه زعفران، طبي بوټي، نادر مرغان او داسې نور. زموږ ملکي هوانوردي باید تقویه او د کارګو خدمات مو عصري او ډېر پرمخ ولاړ شي. دلته د غذایي مسؤلیت موضوع رامنځته کیږي چې موږ د زرعي خودکفایي وسنګ ته باید عملي کړو. هغه څه وکړو چې موږ ته په خارج کې ښه پیسه را جوړوي. حکومت باید د هیواد د ملي اقتصاد پلان په چوکاټ کې د وطن هرې برخې ته مشخصه زرعي او مالداري ستراتیژي ولري، د خودکفایي هم او د غذایي مسؤلیت هم. یو بل مهمه موضوع چې د بزګر پر ژوند او د هیواد پر اقتصادي وده ډېر مثبت اثر لري، هغه په کلو کې پر زراعت او مالداري ولاړ د کوچني صنایعو معرفي کول. زموږ زراعتي محصولات هر کال چې ورسیږي ګاونډیان لار پر بندوي، په داخل کې نه خرڅیږي
چې د بزګر سره نور پوره کوي. تاسې دا سږ کال د مڼو، رومیانو، انګورو او انارو بازار وګورئ، ډېر خراب و. بزګرانو ډېر تاوان وکړي. که هر باغ والا کور کې یوه سړه خونه ولري، کولی شي هغه تولیدات چې په سمه بیه اوس نه خرڅېږي دغو سړو خونو کې وساتي او څو میاشتې وروسته په لوړه بیه خرڅ کړي. کولی شي د انګورو انارو څخه کانسنټریټ جوړ کړي چې خارج ته استول هم اسانه دی او هم هلته ښه پیسه به جوړېږي. کیدای شي له رومیانو ساسو کیچپ او له پټاټو چپسو کرسپ جوړ کړي. همدا ډول نور زراعتي او مالداري محصولات په تجارتي شکلونو واړوي چې له یوې خوا وساتل شي او له بلې خوا خارج کې ښه پیسه ورپورې جوړه شي. د زراعتي تولیداتو څنګ ته په کورونو کې پر زراعت او مالداري ولاړ کوچني صنایع د بزګر کورنۍ په اقتصادي لحاظ بسیا کوي، پر پښو یې دروي او د هېواد اقتصاد ته رشد ورکوي. حکومت باید بانکونه، سرمایه‌داران او خارجي مؤسسات تشویق کړي چې په دغه سکتور کې پانګونه وکړي، دغه سکتور تقویه کړي. په دغه برخه کې بنګلادیش، جنوبي کوریا، اندونیزیا ډېرو هېوادو پرمختګ کړی دی. موږ کولی شو چې د هغوی له تجربو ګټه واخلو. دوستانو، کنفرانس ډېر مهم و. په اخر کنفرانس ته وویل شوه چې په اخره ورځ چې علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله په اخره ورځ راځي. د دغه کنفرانس بندوبست اول کابل کې شوی و، خو کندهار ته په همدغه منظور رانقل شو. د کنفرانس په اخره ورځ د لوړو زده کړو د وزیر شیخ ندیم صاحب د ډېر تلاش سره دغه فرصت میسر نه شو. د ورځ په اخر کې ما جناب وزیر صاحب ته وړاندیز وکړ چې خارجي مېلمانه چې ټول مسلمانان و او له ولایاتو راغلي د پوهنتونو وزارت رئیسان صاحبان دي د امیرالمؤمنین صاحب په ملاقات مشرف شي. مېلمانه به خارج ته او رئیسان به خپلو ولایاتو ته دغه نیکه خاطره او د امیرالمؤمنین صاحب پیغام د ځان سره یوسي. خو دا هم ونه سوه، البته څه مشکلات به وه. په هر حال کنفرانس له تخنیکي پلوه ډېر ګټور و. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.